تازه او جالب خبر ځینو نوښتګرو ځوانانو او پیغلو د هیوادوالو لپاره د ماسکونو د جوړولو لویه کارخانه پرانیستې ده. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو د سپورټ او د سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په هیواد کې د ماسکونو بیه خورا لوړه شوې ده. مخکې به یو ماسک په 15 افغانۍ و، اوس مهال د ماسکونو یو کوټی چې 15 ماسکونه پکې کېوي تر 200 افغانیو پورې قیمت لري. د هیواد د ځینو تجارانو دغه عمل بیا خورا د اندېښنې وړ دی چې په اسلام کې هم د دغه عمل یو سخت عذاب ښودل شوی دی. نبوي حدیث هم وایي چې احتکار کوونکی به د جزام په مرض باندې اخته کیږي چې پر مخ باندې به یې غټې غټې دانې راخیږي. خو دلته بیا خلک د اسلامي او افغاني ورورګلوۍ څخه خورا زیات واټن لري او د خلکو له مجبوریت څخه سوء استفاده کوي. دلته چې کله هم یو شی کم شي نو بیا یې قیمت ډېر زیات لوړیږي. همداسې د ماسکونو قیمت هم دی. دلته چې د کرنټین په موده کې خلکو ماسکونه زیات وپیرل نو د ماسکونو په کموالي سره یې قیمت لوړ شو. خو هیره باید نه کړو چې په هیواد کې ځینې شاه زلمي او ملالې شته چې د هیوادوالو تل په خدمت کې دي او تل یې د هیوادوالو لاسنیوی کړی دی. دې شاه زلمو او ملالو یوه ښه بېلګه تاسو په دې ویډیو کې ګورئ. دغه شاه زلمي چې تاسو ګورئ د بدخشان ولایت اوسیدونکي دي. دوی د ماسکونو د قیمت په پورته کېدلو سره خپل د خیاطۍ دکان خاص د ماسکونو د جوړولو لپاره وقف کړی دی او د هیوادوالو لپاره په 24 ساعتونو کې خورا زیاته اندازه ماسکونه جوړوي. له بله پلوه بیا د هیواد په مرکزي برخه کې هم دغه ملالې چې تاسو یې ګورئ د ماسکونو پر جوړولو بوختې دي او د مظلوم ولس لپاره یې خورا زیاته اندازه ماسکونه جوړ کړي دي چې لا هم د دوی دغه کار ادامه لري. په دې وروستیو کې د ملي تجارانو او یو شمېر د سپورټ د وتلو ستورو له لورې هم د هیوادوالو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته وشوه چې داسې خلک بیا د ولس رښتیني خدمتګاران شمیرل کیږي. تېره ورځ په هرات ولایت کې هم د صرافانو د اتحادیې له لورې زیات اندازه د خوراکي توکو مرسته له عامو خلکو او بېوزلو خلکو سره وشوه. په کندهار کې هم د سیلاب خیریه بنسټ له لورې چې مشري د ولسي جرګې غړی حاجي سید احمد سیلاب کوي د زیاتو بیچاره او مظلومو هیوادوالو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته وشوه.